باندې اوسیدونکو چې په خپل مخصوص انداز کې مدح د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کې چونکه دا محفل دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ایصال ثواب او د روح د پاره دی. یقینا چې نبی علیہ السلام باندې ګمبت ازرا کې ډېر خوشاله وي چې داغه مدحان ننم په دنیا کې ژوند دي او هغه په مختلف انداز باندې په مختلف مخصوص اندازو په مخصوص الفاظو باندې ستای ناتخوانی چونکه دا یو بهترین د نبی علیہ السلام صفات په نظم انداز کې په نثر انداز کې وي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح له تسکین ملاويږي. ز دا مدح د پاره د خپل علاقه مشهور معروف ناتخوان قاری محمد سلیمان صاحب تخواست کوم چې هغه په خپل مخصوص انداز کې د ناتخواني هغه جذبات د ملګو تروان دي کې خصوصا دا کتاب اجمی په حرم کې نه او بیا داغي خپل فرمایش چکم نات فی اغم پیش کی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. خلمی دما تشیک نور پر دنیا یدوم خلمی دما تشیک نور پر دنیا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم خلمی دما تشیک نور پر دنیا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم د خپل مقصد نا بغاوت مشپک 50 کال کړی دی د خپل مقصد نا بغاوت مشپک 50 کال کړی دی د خپل مقصد نه بغاوت مشپک 50 کال کړی دی اوس بهر وخت لا اله الا الله یدوم اوس بهر وخت لا اله الا الله یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم خلمی دما تشیک نور پر دنیا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم زبهم تا یدوم رب توفیق د عمل راکړه ګیرا سپینا مشوا رب توفیق د عمل راکړه ګیرا سپینا مشوا رب توفیق د عمل راکړه ګیرا سپینا مشوا چستانا ما په هر زمان په هر خوا یادوم چستانا ما په هر زمان په هر خوا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم خلمی دما تشیک نور پر دنیا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم د کمزورو بوډاګانو بیمارانو ربا د کمزورو بوډاګانو
بیمارانو ربا اے د کمزور بوډاګانو بیمارانو ربا غواړم ما پیتا پجړه او انګولا یادوم غواړم ما پیتا فجړه او انګولا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم خلمی دمات شي کنور پر دنیا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم په ګناهونو باندې ډېر زیات ملامت یما په ګناهونو باندې ډېر زیات ملامت یما په ګناهونو باندې ډېر زیات ملامت یما اوښکې بهیږي مې چې زه خپله خطا یادوم اوښکې بهیږي مې چې زه خپله خطا یادوم زه به هم تا 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 یادوم خوله مې دې ماته شي که نوره پرې دنیا یادوم زه به هم تا 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 یادوم ربا برزخ مړکې ربا برزخ مې کړه ښایسته ډېر زیات یاریږم زه ربا برزخ مې کړه ښایسته ډېر زیات یاریږم زه ربا برزخ مې کړه ښایسته ډېر زیات یاریږم زه په وسیله کې محمد رسول الله یادوم په وسیله کې محمد رسول الله یادوم زه به هم تا 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 یادوم عبدالحنان کا گناہگار دے ربا تو یہ غفار عبدالحنان کا گناہگار دے ربا تو یہ غفار عبدالحنان کا گناہگار دے ربا تو یہ غفار رب ستار یستاد فضل انتہا یادوم ربا ستار یستاد فضل انتہا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم ربهم تا یادوم زبهم تا یادوم خلمی دمات شي کنور پر دنیا یادوم خلمی دمات شي کنور پر دنیا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم زبهم تا یادوم دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرا ده دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرا ده دا د اصحابو چبوترا ده دا د اصحابو چبوترا ده دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرا ده دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرا ده دا د اصحابو چبوترا ده دا د اصحابو چبوترا دا مخ په قبلې ترشنی جنگلی دی او ګور سمره دا مزیدی
مخ په قبلې ترشنی جنگلی دی وګور سمره دا مزیدی د پاک حضور د کور می دا ښکل نقشادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دیگس طرف تلگ اگورا باب النساء د زمارورا دیگس طرف تلگ اگورا باب النساء د زمارورا دوروزی دلتا دا نبی می دروازہ دا دا اصحابو چبوت رادا دا دا اصحابو چبوت رادا دا مخامخ ورتا دا خوږ نبی حجرادا دا دا اصحابو چبوت رادا دا دا اصحابو چبوت رادا وګور داریا ذوالجنات دی ډیر ښکلی ځای د عبادت دی وګور داریا ذوالجنات دی ډیر ښکلی ځای د عبادت دی دا په دنیا کې دا جنت یوه حصہ ده دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دی کی بناست صحابانو د پاک نبی می پتنگانو دی کی بناست صحابانو د پاک نبی می پتنگانو زکا خو یاد په تاریخ کې پسفادا زکا خو یاد په تاریخ کې پسفحادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دین با باقی وی تر قیامتا د دې صفحې د برکاتا دین با باقی وی تر قیامتا د دې صفحې د برکاتا عبدالحنان دا عظیمه مدرسه ده عبدالحنان دا عظیمه مدرسه ده دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرادا دا مخامخ ورتا د خوږ نبی حجرادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا دا د اصحابو چبوت رادا